څېړونکو د څېړنو پر مهال د خاورو لاندې یو څو دانې د لرګي ټوټې پیدا کړې. د حیرانتیا خبره یوازې دا نه وه چې دا د لرګي ټوټې 2000 کاله پخوانۍ وې، بلکې تر هغه همدا خبره جالبه وه چې پر هغه ټوټو باندې په چینایي ژبه یو څه لیکلي وه، او کله چې چینایي ژباړونکو دا لیکنه وژباړله نو ټول څېړونکي حیران شول. د نوراني یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، د چین هیواد دغه ستر دیوال د مختلفو چینایي واکمنو لخوا د خپلواکۍ ساتنې لپاره جوړ شوی دی. د دې دیوال جوړونه له میلاد څخه مخکې په 4 پیړۍ کې پیل شوې ده او تر 1444 پیړۍ پورې د مینګ واکمنۍ پر مهال بشپړه شوه. دا دیوال له خټو، خښتو، ډبرو او نورو موادو جوړ شوی دی چې لوړوالی یې 10 متره ته رسیږي او بروالی په ځینو ځایو کې تر 50 مترو پورې دی. دومره پراخ دی چې 4 اسان پر یو ځای پر تېرېدلی شي. په دې دیوال کې شاوخوا 7000 برجونه د عسکرو پوستې موجودې دي چې د یو ستر دفاعي سیستم برخه ده. په دې لویه پروژه کې ډېرو کارګرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، خو د دوی هڅې د چین د ملي هویت او فرهنګي ورثې سمبول جوړ کړي. نن ورځ د چین لوی دیوال د نړۍ له 7 عجایبو څخه دی او په 1980 کال کې د یونسکو نړیوال میراث په لیست کې شامل شو. هر کال میلیونونه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د دې ځای د لیدو لپاره راځي. په چینایي ژبه کې مشهور مثال دی، هغوی اتلان نه دي چې دیوال ته نه وي ختلي. دوی وایي د دیوال سر ته ختل د زړورتیا یوه نښه ده. د نړۍ په سطحه دغه ستر دیوال چې مکمل لیدل یې یوازې د فضا څخه شونی دی، تر اوسه پورې یوازې 3 نفره پر پښو باندې د دې دیوال تر پایه پورې تللي دي. په 1940 کال کې دغه 3 نفره پر دا ستر دیوال باندې خپل سفر د 18 میاشتو په اوږدو کې ترسره کړی. دا دیوال ځینې ځایونه د خطرناکه ځنګل او ځینې بیا د سخت ګرمۍ په ریګو کې تیریږي. اخر د څه لپاره دا دیوال جوړ شوی دی؟ څوک و هغه خلک چې داسې مشکل کار یې ترسره کړی دی؟ په دې ستر دیوال کې اخر کوم څه دي چې تر اوسه پورې هیڅوک نه دي په خبر؟ لکه څنګه چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نو په دې خاطر د دیوال ځینې پټې کیسې معلومې شوې. په دې دیوال کې داسې حصې شته چې تر اوسه پورې پر هغه خپل حالت پاتې دي. په دا ځای کې دیوال د خورا جګو څوکو څخه تیریږي چې پر دې دیوال باندې زیات شمېر برجونه هم شته چې په هر برج کې تقریبا د 50 نفرو د اوسېدو لپاره ځایونه شته. د یوې څېړنې پر اساس 25,000 څخه زیات برجونه پر دا دیوال باندې موجود دي. څېړونکو ته په برجو کې دننه یو څو دانې داسې سوري هم په نظر ورغلل. داسې معلومېدل چې دا سوري کیدای شي د دیوال د جوړېدو په وخت کې جوړ شوي وي، مګر اخر د دغه سوریو موخه څه وه؟ د څېړونکو په وینا کیدای شي دا د دیوال د ساتنې لپاره کارول کېدل، یعنې دا یوازې دیوال نه بلکې دا یو مکمل د ساتنې یوه وسیله وه. او دا دښمن څوک و چې د هغه څخه د چین پوځ بیرېدی؟ د دې دیوال لویدیځ طرف ته یو شین ځنګل دی او هلته د مغولو پوځ اوسېدی. هر وخت به د مغولو پوځیان کلي ته راتلل او د کلي ټول سامان به له ځان سره وړي او بیا وروسته به کلي ته اور واچوي. د چین وګړي ډېر په تنګ سوي وه، نو په همدې خاطر دوی دا دیوال جوړ کړي چې په دې خاطر به مغول دوی ته کوم زیان ونه رسوي. د دې دیوال اکثره حصې پر داسې ځای باندې جوړې شوي دي چې هلته د انسان تګ ډېر مشکل دی. نو په همدې خاطر څېړونکي حیران دي چې کوم ځای ته د انسان تلل هم مشکل دی، نو بیا دومره غټې ډبرې څنګه هغه ځای ته وړل شوي دي. دوی د مکمل دیوال د څارنې لپاره یو کوچنی ډرون کامره واستول. کله چې په کامره کې ثبت شوي صحنې ولیدل شوې نو ټول رازونه ښکاره شول. په اخیستل شوي ویډیوګانو کې ولیدل شول چې تر دیوال لاندې کوچنۍ پټې دروازې شته. داسې ښکارېدې چې دا دروازې د یو خاص کار لپاره جوړې شوي دي. نو دوی دا خبرې په فکر کړې وه چې دا دیوال که چیرې د مغولو د مخنیوي لپاره جوړ شوی و نو دا دروازې بیا د څه شي لپاره جوړې شوي دي، او هغه هم داسې دروازې چې په غرو کې پټې وي. د دیوال په دغه کوچني حصه کې 50 دانې دروازې وموندل شوې. د دوی په وینا کیدای شي چې د چین پوځ د دغه دروازو له لارې د مغولو پر پوځ باندې حملې کولې، مګر پر دغه دروازه سربیره نور څه هم و چې دوی یې په فکر کې کړي وه. دوی د هغه کامرې په مرسته هلته یو پټ تونل هم پیدا کړی. دا تونل د نورو دروازو څخه مختلف و، لکه په زوره چې دا ځای مات شوی وي. کله چې دوی څېړنې وکړې دوی ولیدل چې دا تونل د باندې څخه نه بلکې د دننه څخه مات شوی دی. اخر ولې په داسې حال کې چې نورې دروازې هم وي چې دوی پر پټ تګ او راتګ کوي، لکه څنګه چې دا تونل د دیوال د جوړېدو په وخت کې جوړ شوی و، نو کیدای شي دا د دې لپاره و چې که چیرې مغول په یوه طریقه تر دیوال راواوړي او پر دوی باندې حمله وکړي نو دوی به د دغه تونل له لارې پر هغو باندې د شا له طرف حمله کوي، او کیدای شي داسې ډېر تونلونه په دې دیوال کې وي.
د دې دیوال اوږدوالی 8850 کیلومتره ښودل شوی دی. تر اوسه پورې څېړونکو دا فکر کوي چې دا دیوال په اوبې نامې صحرا کې ختمیږي، مګر کله چې د فضا له لارې د دیوال انځور ولیدل سو نو ټول یې حیران کړل. دوی په هغه انځور کې ولیدل چې یو بل مات دیوال مخته نور هم تللی دی. په لیدو سره دا دیوال د چین د دیوال څخه ډېر لرغونی معلومېدی او هغه ډېرې حصې د وخت په تېرېدو سره ویجاړې سوي وې. او کله چې دوی پر هغه دیوال باندې څېړنې وکړې نو رښتیا هم هغه ډېر پخوانی دیوال و او دوی ته د هغه دیوال څخه د غشي د تیرانو څو دانې سرونه هم په لاس ورغلل. کله چې دوی د هغه په باره کې معلومات وکړل هغه تقریبا 2200 کاله پخواني وه او د دې دیوال سره یو بله کوچنۍ غونډۍ هم وموندل شول. دوی ته د هغه غونډۍ څخه داسې څه په لاس ورغلل چې د دوی دا پوښتنې یې ځواب کړې. په هغه ځای کې دوی ته داسې د لرګي ټوټې په لاس ورغلې چې پر هغه باندې په چینایي ژبه یو څه لیکل سوي وه. دا د لرګي ټوټې 2000 کاله پخوانۍ وې او په ډېر ښه حالت کې وې او په هغو باندې هغه لیکنې هم په اسانۍ سره لوستل کېدلی سوای. کله چې دوی هغه وژباړلې پر هغه باندې لیکل شوی خط د یوه پوځي قومندان و. ده پر هغه باندې لیکلي وه که چیرې دښمن حمله وکړي نو پر ټولو برجو باندې بیرغان وځړوئ او که چیرې دوی د شپې لخوا حمله وکړي نو په ټولو برجو باندې اورونه بل کړي. نو په دې سره معلومه سول چې دا غونډیانې په هغه وخت کې د پوځیانو برجونه وه چې د دښمن د حملو دفاع لپاره کارېدل. د چین د ټولو دیوالونو اوږدوالی 1000 کیلومتره کیږي او که چیرې دا دیوالونه سیده سي نو دا به د نیمې نړۍ څخه هم زیاته حصه ونیسي. د یوې څېړنې پر اساس د چین د داستر دیوال 40% حصه ویجاړه سوې ده او د دغه دیوال په جوړېدو کې 4 لکه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې دیوال په جوړولو کې په کارګرو باندې په زوره کار کېدی. اکثره داسې اوازې هم شته چې که چیرې به یو څوک د دا کار په دوران کې ووژل سو نو هغه نفر به هم په دغه دیوال کې ښخېدی.